او هغه پیښه دې هم در پزړوي چې کله ابراهیم علی السلام ویلی و چې زما څښتنه ما تر اوخه چې ته په څه شان مړی ژوندۍ کوي وی فرمایل آیا ستا پر ایمان نشته هغه عرض وکړ ایمان خو لرم خو د زړه ډاډی نه غواړم وی فرمایل خنو څلور مرغی را واخله هغوی سره ټوټه ټوټه کړه په خپلو کې ګډې ځان ته مایل کړه بیا د هغو یو ټوټه پر بیلابیلو غرونو کېږده بیا هغو ته نارې کړه هغوی به تا ته په ځغستا راشي په دې ښه پوه شه چې الله لوی واکمن او د حکمت څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکرل شي او له هغې نه وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي په همدې ډول چې کله د چا عمل ته د الله خوښه شي زیاتوالی پکې راولي هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته فاصلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره ترها غم خفګان نشته یو خوږه خبره او لیوی ناوړې خبرې نه تیرېدل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزار ولوي الله به اړي دی او زغم د هغه صفت دی اے مؤمنان خپل خیراتونه په فاصلونه او آزار رسولو د هغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د خودلو لپاره لګوي او نه پر خدای ایمان وي او نه پر آخرت د هغه لګښت مثال داسې دی لکه یو خویا تیګه چې دوړې پرې ناشتي وي کله چې باران پرې ووريږي ټوله دوړه تر یوسي او تیګه همغه سي خویا ستره پاتې شي د خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سم لار ښودل د الله عادت نه دی د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې ووريږي نو 2 چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ووريږي هم نو یو پرخه یعنی شبنم ورته کافي وي تاسو چې هر څه کوي خدای د هغو لیدونکی دی آیا له تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو خیرازه تکشین باغ وي په ویالو خړوبه له خرمان ګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ور باندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپل بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نوي په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبرې بیانوي تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ اے مؤمنانو کوم مالونه چې تاسو ګټلې دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره لازمکه نه راوېستلې دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوي داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ په داسې حال کې چې همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅ کله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې لسترګو پټولو نه کار واخلئ تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی شیطان تاسو له بېوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مهڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسو هیلمن کوي الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي تاسو چې هر څه لګولي وي او هر څه چې مو نظر منلی وي الله پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده ستاسو ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره لمنځه ځي او هر څه چې تاسو کړی وي الله ارومرو پر خبره ده خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرته نشته یوازې الله دی چې چاته خوښ شي هدایت ور په برخه کوي او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسو ته ده او تاسو خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي
نو کوم مال چې تاسو په خیرات کې ولګوي د هغه پورا او بشپړ ثواب به درکړای شي او هیڅ کله به تاسو حق ونسوځي. لبل هر چانه زیات د مرستې وړ هغه به وزلی دي چې د الله په کار کې داسې نختی دي چې د خپل شخصي ګټو وټو لپاره د زمکه پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو به خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د چیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي، خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي. د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي. کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته. خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی. په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي. د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم داسې کار کوي هغوی دوزخیان دي، تل به پکې اوسیږي. الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي. هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته. ای مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي. خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي. که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ. د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږئ. هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي. ای مؤمنانو کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسې په خپلو منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوئ نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی یعنی پور اخیستونکی او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې د کمای زیاتی نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولای نو د هغه ولی دې په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپلو نارینهو 2 تنه پرې شاهدان ونیسئ او که 2 سړي نه وي نو 1 سړی او 2 ښځې دې وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي. دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګیره واخیستلو معامله وکړئ. کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي
نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدی هیڅ کله مو پټوي څوک چې شاهدی پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسو له عملونو څخه به خبره نه دی په اسمانو او په ځمکه کې چې څه دی ټول د الله دی تاسو که د خپل زړونو خبرې ښکارا کړئ او کې پټي وساتئ په هر حال الله بل تاسو نه د هغو حساب واخلي بیا د هغه واک دی چاته چې خوښ شي وبې بخي او چاته چې خوښ شي سزا به ورکړي هغه په هر څه قادر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه در رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغه هم دا هدایت د زړه په مینه منلای دی دوی ټول الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلي دي او د هغه وینا دا ده چې موږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بل توپیر نکوو موږ حکم واورید او اطاعت مو ومانه څښتنه موږ ستا څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي او همدا ستا لوري ته زموږ درتګ دی الله هیڅ ساکښته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ ای زموږ ربه کله موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې منیسه څښتنه پر موږ هغه پیټه مګده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی خیو زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مګده له موږ سره آسانی وکړه زموږ له ګناهونو څخه تیر شه پر موږ رحم وکړه ته زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زموږ مرسته وکړه